السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن ټاپک د زینټل شربت باره کښې دی. زینټل شربت کښې البینډازول فارموله ده. انډیکیشن یا استعمال د زینټل شربت دوستانو دا د چینجي شربت دی. اکثره وخت د کوچنیانو په نس کښې چینجیان وي، نو کوچنی خوراک نه کوي او د شپې له خوا یې له خولې څخه ناوړه راځي، بهیږي او مسلسل د کوچني د نس درد وي. نو په دغه تکلیف کښې بیا دغه زینټل شربت استعمالول ضروري وي. دوستانو ډوز یا مقدار د زینټل شربت، دا شربت په یو وارې څښل کېږي. دا سنګل ډوز دی، صرف یو وارې به سر پورته کېږي. کوچنی به سهار وختي را کښېنوئ، اول به یوه کاچوغه بوره یا یو دانه چاکلیټ ورکړئ. 2 دقیقې وروسته به شربت پسې ورکړئ. د چاکلیټ یا بورې مقصد دا دی چې چینجیان پر خوږو راشي، نو به شربت ښه کار وکړي. کله چې مو دا استعمال کړئ دا شربت، نو بیا به 1 هفته ورته ودرېږو. چې کله هفته پوره شي بیا به یو شربت ورکړو په دغه طریقه باندې. دوهم شربت به یې د چینجیانو بچیان مړه کړي. سایډ افیکټس یا تاوانونه د زینټل شربت چیز دی. د کوچني خوراک کموي، خواګرځۍ پیدا کوي. دا تاوانونه دي. دوستانو خدای پاک دې وکړي چې د لنډې ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د ټولو دوستانو څخه خواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ وکړئ.